سلامونه، وخت مو په خیر. ولسمشر غني وایي سوله سختو پریکړو او قربانیو ته اړتیا لري او په خبره یې دی او ملګري د قربانۍ ته چمتو دي. هغه په یو ویډیویي پیغام کې نن بیا ویلي چې د خپل واک موده رالنډوي او ټاکنو ته لاره برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي جو بایډن د افغانستان جګړې ختمولو ته ژمن دی او دا نه د افغانستان د حکومت نه طالبانو او نه هم خلکو په ګټه ده چې بیرته په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د جمهوریت په ملاتړ سترې ولسي غونډې ته ویل دښمن غواړي یو ځل بیا د ډاکټر نجیب الله د وخت ترخه تجربه تکرار کړي، خو په وینا یې امنیتي ځواکونه اوس شتون لري او دا کار شونی نه دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي تیر کال په هیواد کې د چرګانو 218,048 مټریکه ټنه غوښه تولید شوي چې زیاته برخه یې د کابل، هرات او ننګرهار اړوند ده. او د عامه روغتیا وزارت وایي په 4 ولایتونو کې د ګوزڼ د دوهمې بڼې 6 مثبتې پیښې ثبت کړي دي.